سلامونه، زه اسحاق خانم. نن مو هم تکړه هنرمند شوکت عزیز میلمه دی. شوکت عزیز په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یو سندره یا ترانه وویله چې ډیره زیاته مشهوره شوه. د نړۍ په هر ګوټ کې چې د پښتون د حق خبره کیږي نو دغه ترانه به پکې خامخا غږول کیږي. له نوموړي سره به د دوی د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو. تاسې را سره پاتې شئ. شوکت صاحب سلامونه او ډیره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړ. وعلیکم سلامونه او زه ستاسو مننه کوم. مشال رادیو خو زموږ خپله رادیو ده، خو بیا مو مننه کوم چې ما ته مو وخت راکړه په دې رادیو کې د خبرو کولو. شوکت صاحب تاسې په دې وروستیو کې یو ترانه یا سندره وویله چې خورا ډیره مشهوره شوه، خلکو ډیره خوښه کړه. آیا دغه ستاسې اولنۍ سندره وه؟ نه جی، دا خو زما اولنۍ سندره نه وه. زه به دومره ووایم چې ما خو سندرې 2006 نه ویلې که نه، خو هغه هلته وڼه کې مې ویلې. نو 2014 پورې که نه ما پروفیشنل ریکارډینګ له باقاعده ریکارډینګ نه و کړی. 2014 کې مې بیا ولسي سندرې زموږ د وزیرستان او بیا نور سندرې او نظمونه هم وو. شوکت صاحب نو دغه ترانې ته مو څنګه پام شو، څنګه مو آیډیا راغله چې دغه سندره تاسې ووایې؟ حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیک او لوست کوم، دوه مې کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چا نه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچي کې د نقیب په نوم یو ځوان و، هغه په شهادت ورسول شو، نو هغې نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم. نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ما ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلانینګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو که نه غږ پورته کولو، نو هغه غږ مې پورته کړو. د دغې ترانې شاعري چا کړې او د دې میوزیک چا جوړ کړی دی؟ د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړۍ مې جوړې کړې دي. ما کوشش هم کړی دی دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونو کې وي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي. نو دا مو هلته ریکارډ کړی و. بالکل حرمت صاحب خو زمونږ هم ملګری دی، واقع چې ډېر ښه انسان او ډېر ښه شاعر دی. تاسې دا دومره فکر کړی چې دا به دومره مشهور کیږي او خلک په هر یو محفل کې به د پښتون خبره چې کیږي نو دا سندره به بیا غږول کیږي؟ زه خو دا نشم ویلی، لکه ما خو د ترانه چې ویله د فکر دغه وخت مې دغه فکر بیخي کړی نه دی. صرف مې دغه فکر کړی دی چې دا اوس مشکل وخت کې دی، باید زه خپل حق ادا کړم، ضمیر ته سبا ملامت نشم. د دې ترانې تر شا ما دا سوچ نه دی کړی چې دا به څومره خلک اوري، څنګه به وي څنګه به نه وي. البته دا ما ویلې ډېره په اخلاص دا دعا کولی شم چې بیخي د زړه نه مې ویلې ده. تاسې څه فکر کوئ شوکت صاحب چې د داسې ترانو یا سندرو څومره اړتیا ده په دې اوس وخت کې؟ زه ویلی شم لکه د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسوو، ډېره اړتیا محسوسوو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لا مو نور په د ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي که نه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویلی شو باید ولس دپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن او د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دې نه بد دې ورځې خو مونږ باندې نه راځي. نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن دپاره باید سندره ووایو. په واقع چې هر یو پښتون د دې سندرې په اورېدو سره یو دغه جذبات راپارل کیږي. حتی موږ ولیدل چې ډېر سیاسي مشران هم د دغه سندرې په اورېدو سره جذباتي شول. خو دا راته ووایه چې د دې سندرې نه پس تاسې ته کوم ګواښ یا کوم خطر خو نه دی مخ؟ خطر خو د ټول پښتانه ورسره مخ دي، او دا زه نشم ویلی چې یو زه مخ یم که نه، لکه زمونږ قامي حالت دغسې دي. او نور خو هغه رښتیا خبره ده چې دومره خامخا لږ ډېر، خو ما ته داسې ښکاره څوک څه نه وایي، خو هغه چې وایي چې ګوړه کې زهر
ګوډه کې زهر راکول غواړي څوک، خو ما خپل ډېر په حکمت سره وخت تېر کړی دی او هم ترانې وایم او هم ژوند کوم. او به هر حال نور خو دغه ژوند دی ښکاره خبره ده تر اوسه پورې سیفایرونه هم ما باندې شته دي، دومره وضاحت به وکړم. اوس د دغې ترانې نه پس مو څومره سندرې نور نوي ریکارډ کړي دي شوکت صاحب؟ دې نه پس ما کوشش دا کړی و چې د کوم د پکتیکا وزیرستان خلک دي دغه هم ځان ته یو ریدم لري که نه، خلک خوښونکي چې دي هغې دپاره پکتیوال ریدم کې ما غږ د انقلاب دی وړکي د وطن په ننګ وتلي که نه، دغه مې هم ریکارډ کړې وه او تاسو به شاید اورېدلې وي د جلسو جلوسونو کې به غږېده زیاته. او دې نه پس مې ما نه داسې نه کېږي ته به میسیزیشن کې باغونه زه به غلی یم او نه داسې نه کېږي دغه مې هم ریکارډ کړې وه او داسې نورې هم څو سندرې او اوس هم لګیا یم داسې څو شعرونه کمپوز کوم لګیا یم کوشش کوم ریکارډ یې کوم. ښه ډېره ښه ده. شوکت صاحب موسیقي تاسې شوقي کوئ که نه دا مو پیشه ده؟ د ما نه وړاندې خو څوک وونه زمونږ د موسیقۍ او دومره به هم وایم چې زمونږ واڼه چې کومه سیمه ده ټول وزیرستان نه یې د هغې نه هم کوم پروفیشنل هنرمند نه و که نه. نو زه موسیقي د یو فن برای فن نه کوم بلکې فن برای ژوند کوم، دومره به وایم باید د فن د لارې ژوند ته کار وکړو. ستاسې شاته زه ګورم چې سټوډیو لوګو ښکاري، آیا دا ستاسې خپل سټوډیو ده؟ څنګه سټوډیو مو شروع کړی؟ دا ما کوشش کړی دی هم د ځان دپاره او هم دلته زمونږ د وزیرستان سیمې ځینې نوي هنرمندان هم راځي نو هغه لاسرسی نه کېږي پېښور ته لا بل ځای ته، نو هم مې د ځان د نستي دپاره او هم داسې یو ماحول په ډېر اسماعیل خان ښار کې لکه زمونږ خلک خو زیات دلته وي که نه، نو کوشش مې روان کړی دی دغه سټوډیو ما ویل جوړه کړم نو دلته به ما ته هم اساني وي او زمونږ د سیمې او د شاوخوا سیمو چې څومره خلک دي که د وزیرستان دي که د نورو سیمې دي هغوی ته به هم اساني وي. نو کوشش مې دغه کړی دی یو سټوډیو دلته د ښه معیار موسیقي برابره کړو. نو د دې سټوډیو ټول کار په خپله کوئ؟ مثلا ریکارډینګ دغه ټول شیونه تاسې خپله کوئ؟ زه مې کوشش دغه کړی دی چې ریکارډینګ دی کوم هغه خو په خپله باندې کوم او د کیبورډ چې کوم کار دی هغه هم لږ ډېر په خپله باندې کوم او نور شپېلی شوله رباب شو دا لکه دلته میوزیشنان دي هغه نور ملګري دي راسره هغه غواړم او دلته کار کوي لګیا دي. شوکت صاحب نو موسیقي مو هم زده کړې که نه په خپل سر موسیقي کوم داسې شوقي؟ وزیرستان کې زه پاتې شوم 2014 کال پورې. هلته د موسیقۍ خو بیخي د سره بندیز و موسیقي باندې ټولې دنیا ته پته ده. هلته 2004 نه پس هلته موسیقي کیسټ باندې بندیز و موسیقي باندې بندیز و نو هلته موسیقي زده کړه خو ډېر مشکل کار و. دا مونږ به چې بنډارونه جوړول دا به ما ډېر په پټه طریقه سره ډېر په مشکلاتو سره جوړول. نو هلته ما چې بس ځان دپاره یو کیبورډ نمونه واخیستو د افغانستان نه به راتلل واڼه ته ارزان بیه کیبورډ و بس هغه مې واخیستو ځان سره مې 2-3 ورځې کار پرې وکړو نو بس ورو مې ذهن پرې خلاصېدل نو کار مې ټول دغسې زده کړي و. البته دلته چې راغلم ډیایي خان ته زما ډېر محترم استاد غلام عباس ګلډیروي صاحب دی چې د چا نه نوم هم پټ نه دی د موسیقۍ لوی استاد دی د هغه نه لږ ډېر څه زده کړه کوو کوشش کوو چې وخت ولرم نو کله کله ورځم. شوکت صاحب په پای کې بیا هم له تاسو مننه کوم چې تاسې موږ ته وخت راکړ که څه هم ستاسې طبیعت سم نه و خو بیا هم تاسې موږ ته وخت راکړ کور مو ودان تاسې ته سوکاله او خوشحاله ژوند غواړم. مننه تاسو هم مننه کور مو ودان سلامت اوسئ چې ما ته مو وخت راکړ. یو ځانګړې مننه له ملګري او تکړه خبریال عدنان بیټنۍ صاحب څخه کوم چې پر مټ یې دغه مرکه بشپړ شو. دوستانو دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر هغې چې بیا هم له همداسې یو تکړه هنرمند سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم اجازت درنه غواړم د خدای په امان.